په کابل کې د ایران له سفیر سره د کانونو او پټرولیم د وزیر کتنه او د کابل او تهران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار. د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان وکړ چې دواړو لورو په دغه لیدنه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړه غږېدلي دي. د کانونو پټرولیم محترم وزیر الحاج مولا هدایت الله بدری ایران اسلامي جمهوریت له سفیر ښاغلي علیرضا بګدلي سره لیدنه درلوده. په دغه لیدنه کې دواړو لورو د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، د بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د هیواد کاني زیرمو په برخه کې د پانګونې په اړه بحث او نظرونه شریک کړل. علیرضا بګدلي هم په دغه لیدنه کې په افغانستان کې شته امنیت د اقتصادي همکاریو پراختیا لپاره مناسب فرصت یاد کړی او په افغانستان کې د اوسپنې او نفت کانونو پر سر پانګونې لپاره د ایرانی شرکتونو له لیوالتیا هم خبر ورکړی دی. د ایران سفیر په افغانستان کې بشپړ امنیت او بډایه کاني زیرمې د دواړو هیوادونو د همکاریو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله. دغه راز د اوسپنې او نفتو په کانونو کې د ایرانی شرکتونو پانګونې لیوالتیا په اړه خبرې وکړې. د کانونو پټرولیم محترم وزیر د ایرانی شرکتونو لوري د کانونو په برخه کې د پانګونې لیوالتیا هرکلی وکړ او لازمو همکاریو ژمنه وکړه. یو شمیر اقتصادي شنونکي هم بیلابیلو په ځانګړي ډول د کانونو په برخه کې د پانګونو راجلبول د هیواد په اقتصادي وده او هیوادوالو ته د کار ځای برابریدو کې اغیزناک بولي. سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش معدن در افغانستان میتونه از همت خوبی برخوردار باشد. نخستی هم سبب میشه تا هم تجربه و فناوری را در افغانستان بیاره و در کنار از استخراج معدن میتونه سبب رشد اقتصاد ملی، فراهم‌سازی زمینه اشتغال زایی و همچنان تامین مواد اولیه شرکت‌های صنعتی افغانستان شود که در کلی هم سبب میشه تا از وابستگی افغانستان جلوگیری بکنه و میتونه کشور به سوی خودکفایی سوق بده. تر دې مخکې هم د کانونو او پټرولیم وزارت په هیواد کې اوسنی امنیت پر کانونو د پانګونې لپاره مناسب فرصت بللی او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو غوښتي څو په دغه برخه کې پانګونه وکړي.